کم سړی صاحب نصاب دی نو دی خو زکات ورکوونکی دی، خو چې کم سړی صاحب نصاب نه دی دی اغشتونکی دی، بس په ده باندې جایز ده چې دله ورکي. اوس ډیر خلک داسې وي چې هغې ځان پټ ساتلي وي، مالدار صاحب نصابي او لاس خلکو ته نیسي او بیا د زکات معلوم اخلي. نو که ورکوونکي ته پته نی چې یاره دا مالدار دی نو بیا خو د زکات وشو، خو دومره ده چې الله دلم سر سترګې ورکړي دي. دا شریعت چې مونږ ته وایي چې تاسو خپلو رشته دارو له زکات ورکه، نو هغې کې فایده ده چې تا ته معلومي رشته دار چې یاره دا زکات مستحق دی او که نه دی، نو هغې کې اجرونه هم دوه دي، یو صله رحمي هم پکې ده. نو تاسو رشته دارو کې وګورئ، خپلو کې وګورئ، ستا رور ده، ستا خور ده، ستا تره زوی دی، ستا ماما دی، ستا ګاونډي دی، او بیا دا وایي چې تاسو زکات د خپلې محلې نه بار محلې ته مو باسئ، محله کې ورکه. که محله کې څوک نی نو کلي کې ورکه. د کلي نه به دا نه چې دې ځای نه روان شه یاره زما دا مال لږ سعودي کې فقرا به هلته به یې ورکړي، عمرې له ځي څوک هغله ورکړي، دا بالکل ناجایزه دي. نه، دلته غریبانان شته چې دلته شته مستحق، بیا ولې بل ځای ته وړي؟ نو نږدې به تا ته معلومي. نو کوشش دا پکار چې الله مونږ له عقل سر سترګې راکړي چې مونږ ته مستحق معلومي. صحیح حضرت. بلکې په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې یاره چې کوم اولاد یو کوم چې کوم دی ادنا دي، یعنې پلار شو، نیکه شو، داسې غور نیکه شو، داسې کوم دی زوی شو، لور شو، نسې شو، دوی له زکات ورکول دې باندې زکات کېږي یا رور او خور له رور دا اعلی او ادنا یو فرض صدقه ده، یو نفل ده. نفل هر چاله ورکول شي او بهترینه صدقه نفلی هغه ده چې په خپلو بچو باندې وخوري. خو کومه فرض صدقه چې ده نو هغې دپاره شریعت دا یو معیار مقرر کړی دی چې په اعلام نه کیږي او په ادنام نه کیږي. اعلی دا ده لکه ستا پلار دی، ستا مور ده، وګوره ستا نیکه دی، ستا دغسې بره زه ورپسې، نو دوی له نشي ورکولی. او یو ادنا دی، ستا زوی دی، ستا نوسی دی، ستا کړوسی دی، داسې لاندې ورپسې لاړ شه، نو دوی له هم نشي ورکولی. رور خور کې دا دی چې رور خور تا سره په انډیوالۍ کې شریک دي، کور کې شریک دي، بیا خو نشي ورکولی چونکې هغه ستا کفالت کې دي، زکات وله نشي ورکولی. خو که هغه ستا نه جدا وي، خور د واده شوې ده، رور د تا نه جدا دی، انډیوالي جدا ده، بالکل رور او خور له هم زکات ورکولی شي. صحیح صحیح صحیح. حضرت بل زکات کوم ملګرو باندې زکات فرض وي او هغې د نصاب خاوندان وي او هغې زکات ادا نه کړي، نو د هغې دپاره سزا څه ده او چې کوم زکات ادا کړي د هغې دپاره جزا څه ده؟ حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې په چا باندې زکات لازم وي، فرض وي، مال وسره دی او دی دغه مال نه زکات نه ورکوي، دا مال دا به د قیامت په ورځ د جهنم په اور باندې ګرمولی شي او دله به پې داغونه ورکولی شي. نو دا غټه سزا ده، دا یو فریضه ده. لکه څنګه تا په مانځه باندې په روژه باندې تا له الله د جهنم سزا درکوي، دقسې زکات هم یو فرض عمل دی. که تی پرېږدې او نن سبا ډېر خلک زکات نه ورکوي، دا ډیر، او که ورکیم نو هغه بیا د نام او د نمود دپاره هغه چاله ورکوي چې هغه د ده په حجره کې خدمت کوي، د ده په کور کې څوک خدمت کوي، یو زنانه ده، یو سړی دی، د ده د حجرې او د کور خدمت کوي، بیا زکاتونه هغوی له ورکوي او نیت یې څه وي، یعنې هغه له ورکول څه بده خو نه ده، خو غریب دی، خو دا ده چې د ده نیت دی چې یاره دا به په حجره کې زما ښه خدمت کوي، زما په کور کې به ښه خدمت کوي. نو په دغه نیتونو باندې زکات ورکول نه دي پکار، اخلاص پکې پکار دی. صحیح صحیح. حضرت زما خیال دا دی چې څومره خلک د نصاب خاوندان دي او په چا باندې زکات فرض دی، که دغه د پوره ملک پوره خلک صحیح طریقې سره زکات ورکړي نو انشاءالله چې دا غربت به ختم شي، یا به چې کوم دی خلک دومره حالاتو سره مخ نه وي که چېرته په حقیقي طور باندې خلک حقیقي زکات ورکړي. بالکل دقه حال. صحیح صحیح. حضرت حاجي کیم نه یو ملګري تپوس کړی چې یاره زما د سترګو مرض باندې زه اخته یم او ما ته ډاکټر ډراپ لیکلی دی چې دا به په ورځ کې ته 3 ټایمه یا 15 ټایمه دا به چې کوم دی ته کترې کې، نو زه د سحري نه مخکې او د افطارۍ نه بعد چې کوم دی کترې کوم، خو دا منځ کې چې کوم وخت دی چې په کوم وخت کې مونږ روژه ساتو دغه وخت کې زه کترې آیا په سترګو کې کولی شم که نه شم کولی؟ سترګو کې دوای اچولو باندې روژه نه ماتیږي اگر که هغه تریخوالی په حلق کې محسوس شي، بس هغه وتوکه او باقی روژه په دې نه خرابیږي. 15 ځله چې 6 ځله چې ډراپس اچوه
په دې نه ماتېږي. په غوږونو کې او په پوزه کې په دې کې که تا دوی واچوله لمده دوی ساس کې دوی ډراپس نو هغه بیا ډایرکټ چونکې جوف ته ځي نو په هغې باندې روژه ماتېږي. او په سترګو کې چې دوی واچې دا ډایرکټ جوف ته نه ځي. د دې وجې نه په سترګو کې دوی اچولو باندې روژه نه ماتېږي. صحیح بالکل قدرمنو کتونکو